بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درهم ابدال قانون ته متوجه شي. وی کچيري دوا حمزه یو ځای راشي، یعنی دوه داسې حمزاګانې یو ځای راشي چې په هغې کې اولنۍ حمزه خو قطعي وي. په دې متوجه یاستئ؟ قطعي حمزه باره کې موږ څه ویلي وو؟ دا په یو حال کې هم نه حذف کېږي. خبره ختمه شوه، هغه خو خپل حیثیت وښوده، هغه څوک لرې کولی نشي. دوه حمزه راغلي دي، دواړو حمزهګانو کې اولنۍ حمزه چې وي قطعي وي او دوهمه حمزه وصلي وي. وصلي حمزه باره کې موږ څه ویلي وو؟ آفرین. که همدنه ابتدا وي خو ویلی کېږي، او که منځ د کلمه کې واقع شو نو بیا حذف کېږي. دلته وایي چې دوه داسې قانون درته ښیي په ابدال کې که چیرې دوه حمزه یو ځای راشي چې اولنۍ قطعي وي او دوهمه حمزه وصلي وي نو او مفتوحه وي، حمزه وصلي وي او مفتوحه وي، نو په دوهمه حمزه کې به تسهیل او ابدال دواړه جایز وي، مگر ابدال پکې بهتر ده. تسهیل ګوره مخکې په عجمیون کې هم تسهیل وو، هلته تسهیل واجب وو. دلته وایي چې تسهیل او ابدال دواړه جایز دي، خو ته به کوې څه شی؟ ابدال به کوې. نو ته به دا څه شی کوې؟ بدلی به. لکه دې کلماتو کې وګوري آل آنا، دا په اصل کې لکه اعجمیون غوندې، دا اصل کې آل آنا دی. صحیح شو؟ دوه حمزه دي، اول قطعي، دوهم وصلي مفتوح. همدغه وصلي مفتوح حمزه چې دا اوس په څه شي بدل شو؟ په الف مد باندې، ځکه چې اولنۍ حمزه باندې څه و؟ صحیح شو که نه؟ قانون خو مخکې زده شوی دی. نو هغې زبر په اساس باندې نه الف مده جوړ شو. چې الف مده جوړ شو اخوا ته سکون لازمي پکې موجود ده، لام ساکن ده، نو حرف مد هم پکې پیدا شو او سبب مد پکې هم پیدا شو. نو دغسې مدونو ته به ویل کې مد لازم کلمي مخفف. صحیح شو؟ او د دې تاسو ما ویلو چې په قرآن کریم کې همدغه یوه کلمه ده چې دوه ځایه تکرار راغلی ده. د دې حکم دلته اوس وګورئ، دلته اوس تسهیل هم کولی، دام کولی شي اعجمیون غوندې دام دویمه حمزه نرم کوي، نه، دلته ابدال بهتر ده. دلته به ابدال باید وشي. څه معنی ابدال وشي؟ دا دوهمه وصلي حمزه په بدل شي په حرف مد باندې. په حرف مد چې بدلې د کوم قانون په اساس؟ د هغه قانون په اساس چې اولي حمزه ته د په کتو باندې، اولنی حمزه ته په کتو باندې. صحیح شو؟ واضح شو ان شاء الله؟ دوه حمزه یو ځای راشي، اول قطعي، دوهمه وصلي مفتوح. دغه دوهمه وصلي مفتوح به دې کې به څه کېږي؟ تسهیل او ابدال به دواړه جایز وي، خو ابدال به پکې بهتر وي. آل آنا الذکرین، اصل کې الذکرین ده. الله خیر، صحیح شو؟ دا تاسو خو الذکرین وایه که نه؟ اصل کې دا دو حمزه دي، دا دوهم حمزه څه شوه؟ دې کې ابدال شو، او دغه ابدال څه شی ده؟ واجب ده. صحیح شو؟ واضح شو ان شاء الله؟ دریم څلورم حذف. کچیري صورت د مسلې درته جوړوي. کچیري دوه داسې حمزه یو ځای شي، حمزهګانې دوه دانې داسې یو ځای شي چې په هغې کې اولنۍ حمزه قطعي او مفتوح وي او دوهمه حمزه وصلي او مکسور وي. د دې هغه پورتنۍ سره څه فرق ده؟ آفرین. هغه هم وصلي وه، دا هم وصلي ده، خو هغه وصلي مفتوح وه. د وصلي مفتوح انجام خو مو لیده که نه؟ صحیح شو؟ هلته ابدال بهتر و. اوس د وصلي مکسور انجام درته ښیي، نو دا به حذف کېږي. دا به څه کېږي؟ حذف کېږي. دغه وصلیم چې ده او مکسور ده، قطعي سره خو د چا زور نه رسېږي، او قطعي ده نو هغه خو نه حذف کېږي.
پیژندګلوي کې موږ ویلو چې حمزه قطعي هغه حمزه ته وایي چې کله هم نه حذف کیږي. وصلي چې منځ کې راشي نو دغسې حالات ور باندې راځي. نو دلته اوس څه شو؟ هلته بره ابدال شو، دلته اوس څه کېږي؟ حذف کېږي. دلته اوس اتخذ دلته اوس وګوره نو دلته به اوس چې وایي نو دا مکسور حمزه چې ده دا به څنګه شي؟ حذف شي. دوهمه حمزه چې به حذف کړی شي. اتخذتو په ځای باندې اتخذتو به جوړ شي. صحیح شو؟ اتخذونه به چې جوړ شي؟ اتخذو به جوړ شي. دا حذف ده. همدغه ځایونو کې څه کېږي؟ منځ کې پاتې کېږي او منځ کې څه کېږي؟ حذف کېږي. همدغه وصلي او مکسور څه کېږي؟ حذف کېږي. پنځم ابدال. کچیرې دوه حمزه داسې راجمع شي، دوه حمزهګانې داسې رایوځای شي چې په هغې کې اولنۍ حمزه متحرک او دوهمه حمزه ساکن وي. دغه دوهمه حمزه به د اولنۍ حمزه د حرکت مطابق بدلولی شي. لکه مخکې چې موږ مد ابدال کې چې وویلې. صحیح شو؟ اولنۍ حمزه متحرک او دوهمه حمزه ساکن. بره چې کوم وشو هلته دوهمه حمزه مفتوح وګوره ښه. دلته اوس وایي چې دوهمه حمزه ساکن. دغه ساکنه حمزه به د اولنۍ حمزه د حرکت مطابق په حرف مد باندې څه کېږي؟ بدلیږي. لکه مثلا ایمانا چې موږ وایو دا اصل کې ایمانا نو دا دوهمه حمزه ساکنه وه نو ساکن حمزه نه څه جوړ شوه؟ حرف مد جوړ شو. صحیح شو؟ دغه حمزه او دغه ابدال هم بیا څه ده؟ واجب ده. مثلا امنه اوله حمزه او دوهمه حمزه، دوه حمزهګانې یو ځای شوي دي. اول حمزه متحرک، دوهمه حمزه ساکن. دغه ساکنه حمزه به بدلوو د چی شي ته په کتو؟ د اولنۍ حمزه د حرکت ته په کتو. په چی شي بدلوو؟ په حرف مد سره. صحیح شو؟ نو دا اوس امنه په ځای باندې شي جوړ شو؟ آمنه. ایمانا په ځای شي جوړ شو؟ ایمانا. اوتو نه چې جوړ شو؟ اوتو. صحیح شو؟ دا خو بیا وایي کچیرې متوجه شئ. کچیرې لومړنۍ دا د همده پورې متعلق ده ښه. کچیرې لومړنۍ حمزه متحرک او دوهمه حمزه ساکن وي لکه څنګه چې دلته په صورت د مسله کې بیان شو نو د ابتدا په حالت کې به ابتدا څه معنا؟ یعنې د همدغه ځای نه چې ته کله شروع کوې ابتدا دا معنا چې د همدغه ځای نه ته شروع کوي. د ابتدا په حالت کې به دوهمه حمزه کې ابدال کیږي. ابتدا په حالت کې به یعنې همدغه ځای نه چې ته کله ابتدا کوې نو دا دوهمه حمزه نه به څه کېږي؟ دلته بیا ابدال کیږي. مثلا ایتونی نو دلته بیا ایتونی راځي. همدې ځای نه ابتدا ده که نه چې راځي ایتونی. خو که چېرې په دغه ځای کې بیا ته وصل کوې که همدغه ځای نه د حمزې نه د ابتدا وه خو دا دوهمه حمزه کې به ته څه کوې؟ ابدال کوې. او که چېرې وصل وي ما بعد کلمې سره دا یو ځای کېږي مخکې کلمې سره یو ځای کېږي د وصل په حالت کې به څنګه چې اولنۍ حمزه وصلي ده دې کې اولنۍ وصلي ده نو څه به شي؟ حذف کړی شي. فی السماوات ایتونی او وصل فی السماوات تئتونی. دا کلمه په کوم ځای کې ده؟ سورت احقاف اوله صفحه کې. قرآن شریفونه خلاص کړئ. دې کې یو مثال شته خو قرآن شریف کې وګورئ چې لږ ډاډه شئ. 3 نمبر آیات د سورت احقاف. دلته ګورئ مسله داسې وایي دوه حمزه راځي لومړنۍ حمزه متحرک او دوهمه حمزه ساکن. یعنې دلته دوه حالات راځي. که چېرته موږ وقف کوو بیا به ابتدا کوو چې ابتدا موږ وکوله نو دوهمه حمزه ختمیږي او که وصل هم وکوو بیا اوله حمزه ختمیږي. په موضوع باندې سر خلاص شو. دوه حمزهګانې دي
د ابتدا په صورت کې چې دغه کلمې نه فی السماوات باندې ته ولاړې اخو ته بله کلمه ده همدغه کلمې نه ابتدا کوي نو کومه حمزه به ختمیږي دوهمه به ختمیږي او دوهمه ختمولو دپاره همدا ده چې د اولنۍ حمزه ته په کتو باندې ختمیږي که نه او که چیرې ته دلته وقف نه کوې اخوا نه پرې روانې وصل باندې راځي نو بیا د اوله ختمیږي ځکه د اوله وصلي ده فی السماوات تئتونی بیا وایې نو بیا د اوله حذف شوه او دوهمه ثابت پاتې شوه او که چیرې وصل کوو نو اوله ثابت پاتې کیږي او دوهمه حذف کیږي واضح شو انشاءالله نو دغه ده نو دا دې ته به دا به حذف کړی شي او دغه 15 مثالونه دي دغه دي نور خو حالات واضحه دي صرف یوازې د اعجمیون کې خبره ده لکه هغه په تلفظ کې البته په تلفظ کې خبره ده نو په تلفظ کې داسې حالات اختیارول پکار دي چې ګوره هلته دا درې واړه تحقیق تسهیل ابدال تحقیق تسهیل ابدال دا درې واړه چې په یو دم باندې په خپل فکر او نظر کې راولې بیا به ته په باندې پوهېږي تحقیق ویل کېږي بغیر د رد و بدل نه هېڅ قسم تغییر به پکې نه راځي وایې به ابدال ویل کېږي چې تغییر به پکې راځي تغییر به پکې راځي او داسې تغییر به راځي چې دا دویمه حمزه به مکمل بدلیږي او تسهیل بیا دا ده چې دا به نه تحقیق غوندې وایي چې بغیر د رد و بدل نه او که بدلون هم پکې راځي دومره بدلون پکې نه راځي چې ابدال ته نه جوړ شي بلکې صرف نرمیږي به نرمښ هغه ده چې دغه دوهمه حمزه به چې ده دا دوهمه حمزه به نه به الف وایي صفا او نه به حمزه وایي لکه اعجمیون کې موږ درې واړه تطبیق کو بیا ګوره په لفظ اعجمیون کې چې من تحقیق کوو اعجمیون اعجمیون دا تحقیق ده دواړه حمزګانو کې بغیر د رد و بدل نه د خپل مخرج نه صفا او واضح ویستل اوس که چیرې دې کې موږ ابدال کوو نو بیا به مجبور یو چې دا اوله حمزه چې ده نو دا دوهمه حمزه بدل کو نو اعجمیون بشي اعجمیون ځکه اولنۍ حمزه باندې چې دی نو زبر ده او د نه به الف جوړی دلته وایي نه دا هم صحیح نه ده تحقیق هم صحیح نه ده او ابدال هم په دې کلمه کې صحیح نه ده دلته صحیح چې ده نو تسهیل ده تسهیل څه شی ده نه به اعجمیون وایه چې تحقیق غوندې شي نه به اعجمیون وایه چې ابدال شي بلکې د دواړو په منځ کې به وایه د تحقیق او د ابدال په منځ کې نه به مکمل حمزه واضحه وایه او نه به مکمل حمزه بدله په الف باندې بلکې درمیانه نه پوره الف او نه پوره حمزه نو اعجمی تحقیق اعجمی ابدال اعجمی دا تسهیل نو وایم ګوره اعجمی اعجمی صحیح نه اعجمی هم صحیح نه بلکې اعجمی ګره دویمه حمزه نامعلوم حالات نه الف او نه حمزه نه پورا الف او نه پورا حمزه نه خالص الف او نه خالص حمزه دا د امام حفص رحم الله مذهب ده په دې ټکي په ارتباط باندې او دا په دقه یو ځای کې د بل مثال په قرآن مجید کې نشته واضح شو ان شاء الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين